الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. دی آیت پاک کے رب العالمین دا اولیاء اللہ ذکر کئی او د دو سیزونو بیان کوي. یو دا چې د الله اولیاء او دوستان څوک دي. عموما زمون خلق دې کې خطا کیږي. څوک چې د الله او د هغه د رسول د وینا مطابق اولیاء دي، د الله دوستان دي، امون یې کړي دي. او کم چې په دې جامه کې په غلطه طریقه داخل شوي دي، هغې ته مونږ د الله دوستان او اولیاء وایو. نو په دې آیات کې الله د هغې ذکر کوي او بیان کوي چې اولیاء الله د الله دوستان څوک دي. دویم چې کوم اولیاء دي، بزرگان د الله دوستان، د الله په نزد د هغوی څومره لوی مقام دی. دا دوه خبرې دي. رب العالمین فرمائی چھے خبردار زما دوستان چی دی، اولیاء دوستانو توئی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دا آخرت جن خویدا سے دے چی ہیس قسم یر خفگان رنجش بدی تا نپیخے گی. او که دنیا کی دا سڑین سا مال دولت بچی پاتی شی، دے پس با خفا و غم جنم نشی. عموماً چې سړی مري د دوه څیزونو فکر یې وي. یو دا چې قبر کې به څه میلاویږي، عذاب او که خوشحالي، او ځنکدن به مې څنګه او آخرت به مې څنګه، جنت ته به ځم که دوزخ ته به ځم، دا سوچي په زړه کې. نو الله فرمایي لا خوف علیهم، دا یره به په دوی ني. ځنکدن به هم ښي، د سخت یره به ني. قبر بیم خی، دا قبر دا عذاب یره بینی. سوال او جواب کی وم کامیابی یره بنی. او دا پولیس صراط او دا محشر دروازه دا سختو دا جهنم او دا دوزخ یره بمنی. لا خوف علیهم. او دویم فکر سړی سره چې مری د دیوی چې دا بچی به مې سکی، زه خو به مړ شم، بچی به سکی، دا ځمکه به سکی، دا مال به سکی، دا سمانه پاتې دي، دا کارخانه او دا دولت او دا قصې پسې دا به څه کوي. دې پسې سړی فکرمن او غمجن او زیات غم د ښځې او د بچو او د رونو او د کشرانو وي، دا به څه کېږي. نو الله فرمایي ولا هم یحزنون، که دنیا کې د دې نه بچي، مال، دولت، د خوشحالۍ شی پاتې کېږي، د دې زړه به ورپسې نه خفه کېږي. داسې خوشحالي به الله ورکړي چې د دنیا دا معمولي څیزونه به تېر شي. لکه دنیا کې په یو سړی او غم راشي، او غم پسې بیا مضبوط او غټه خوشحالي میلو شي. لکه 10 روپۍ تېر وکړي چې وخت واصل وګټي، نو د 10 روپو هغه سوچ او فکر ختم شو، که 10 لاړې خدای سل رالی. دارنګې که دته په دنیا کې خوشحالۍ پاتې شوې، اخوا د جنت داسې خوشحالۍ به الله ورته وښیي چې دې به هغې په زیړو فکرمن ني، غمجن به ني. دا خو لوی مقام شو. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه به د آخرت یری، او دنیا کې چې کم مال دولت خوشحالی پاتی په هغې پسې غمجن بني. او د دنیا جون به هم خشتی،
دنیا کې به ژوند د خوشحالو وي د تکلیف ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الله فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، چې کوم صالح دی او مسلمان صالح دی، مؤمن صالح، دا د الله دوست دی دوست، نو الله فرمایي فلنحیینه حیاتا طیبة، دنیا کې به خشته او ښکلې ژوند ورکم. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، د چې کوم ښکلی عمل کړی دی الله ته ښکلی، د هغې نه د چې کوم توقع ده د هغه توقع نه زیات خشته اجر او ثواب به ورکم. نو د الله اولیاء او د الله دوستانو دنیا هم ښي اخرت هم ښي. د الله دوستان څوک دي؟ د ټولو نه مضبوط او غټ دوستان خو پیغمبران دي، انبیاء او رسولان، دا د الله اولیاء او دوستان. دویم نمبر بیا صحابه کرام، د پیغمبرانو ملګري، او خصوصا زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه، چاته چې صحابه کرام وي، حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق او عثمان ذو النورین او علی مرتضی او داسې نور صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین. د دې ډېرې لویې مرتبې دي د الله په نس. قرآن شریف کې الله فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. دارنګې په نورو آیاتونو کې الله د دوی ذکر کوي والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. دا د پیغمبرانو د مرګ. دا عبدالله ابن مبارک نے ودل چاہتا پوسک لوی محدث او عالم او دا اللہ ولی بزرگ تیر شوید وی حضرت معاویہ صاحب غورا دے کہ عمر ابن عبدالعزیز. معاویہ صاحب صحابی دے پیغمبر علیہ السلام او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دے او عمر ابن عبدالعزیز دیر عادل بادشاہ تیر شوید. دومره انصافدار بادشاہ تیر شوی دی چې په مخ د ځمکه به داسې انصافدار بادشاہ یو که آخره زمانه کې حضرت مهدي راځي نو وي و باقي سوال نه پیدا کېږي. داسې انصافدار و. د ښځه د بادشاہ لور وه او د تره لور یې وه او ډېر دولتمند انسان و. دومره دولتمند و چې یو جوړه به سار بدلول او یو به ماښام بدلول او قیمتي جامې د نفاست او د پاک دامنۍ انتها ته رسېدلې. پوټې ګرد و غبار چې په جامه به پرېوت درو د لس به بدلې کړې او ښځه د بادشاه لور وه او داسې د بادشاه د کورنۍ سره تعلق و دولت ته و اسونه او غلامان او مریان هر څه ډېر تېر خو چې کله بادشاهي ورته حواله شوه چې څومره مال دولت ټولې بیت المال کې جمع کړ یو جوړه کې به ګرځېده د جمعې په ورځ به غسلخانې ته ننوت جوړه به یې ووینځله په خپله ځان له نو چې اوچه به شو نو بیا به یې واغوسته غټې غټې ټوټې به جامو ته څادرونو ته لګېدلې وې او چې څومره سامان مال دولت ورسره هغه د ښځې نه واغې شوې ښځې ما ته پته ده چې دا د بیت المال دی که تا له پلارم کړی د بیت المال دی خفه کېږه ما دا ټول بیت المال ته وقف کوم وی که ما سره زما په دې ژوند ګزاره کولی چې خو ډېره ښه ده که نشې کولی خفه کېږه ما طلاق به درکړمه ته خپل انتظام ځان له پخپله کوه هغې وی نه ولې نه کوم تا سره ګزاره ژوند دی دا بادشاه ته چې ورسېد ژوند یې د سختو او د تکلیفونو شو دومره د انصاف بادشاهي تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د ده په بادشاهۍ کې به شرمخ زمرې په ځنګل کې د ګډو چیلو سره یو ځای ګرځېده او په ګډو چیلو به حمله نه کوله دا د عقل نه بار خبره ده دې ته غټ کرامت ویلی کېږي عقل نه بار خبره ده یو ورځ شرمخ په چیلۍ حمله وکړه او چیلۍ وشلوله چې کوم شپونکي و هغه وی انا لله و انا الیه راجعون عمر ابن عبدالعزیز وفات شو چا ورته وی تا ته څه پته ولګېدله غلطه خبره دی وکړه خولې نه دې غلطه وویستله اخو د
اخبار نشته، ټي وي نشته، بل څه نشته. هغه زمانه کې دا سو نه ورته وایي چې تا ته څه پته ولګېده، خو په میاشتو په مزل تا نه بادشاه لرې دی. ته څه خبرې چې عمر ابن عبدالعزیز وایي چې وفات شو؟ وی بس ما ته پته ولګېده چې وفات شو. د څه نه ته وی؟ وی ګوره چې د هغه کله نه بادشاهي شروع شوې ده، نو شرمخان به زمونږ ګډو چیلو سره یو ځای سرېدل، حمله نه ده کړې. او نن شرمخ زما په چیله حمله وکړه. معلومیږي دا چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شوی. نو چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شو، نو معلومیږي دا چې عمر ابن عبدالعزیز دنیا نه تللی. واقعي کې معلومات وشو، عین هغه وخت عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی. څومره نیک بادشاه. نو د عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړه، وی دا عمر ابن عبدالعزیز غوره دی او که امیر معاویه صاحب؟ حضرت معاویه صحابي دی، کم یو پکې غوره دی؟ نو عبدالله ابن مبارک ورته وی وجود دی راله غوني غوني کړ، ویښته مې ودرېدل. دا دې څه وویل؟ ولې صاحب وی که ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړو نه ډکه شي، ټوله ځمکه د عمر ابن عبدالعزیز غوندې خلقو نه ډکه شي، نو د حضرت معاویه صاحب خو پرېږده د هغه د اس د خپو هغې دوړې ته نه رسي چې په کم اس د نبي علیه السلام سره په ملګرتیا کې جهاد کړی دی. دا خو لا لویه خبره ده، د هغه اس هم لویه خبره ده، د اس د خپو خاورې ته هم نه رسي. دا خو د حضور پاک ملګری دی، صحابي دی. اول نمبر اولیاء کرام صحابه دي، اول نمبر. او نبی علیہ السلام په خپله فرمایي خیر القرون قرنی، زما پیړۍ نه بهتره پیړۍ په مخ د ځمکه نشته. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. نبی علیہ السلام فرمایي زما دوست سره که چا دشمني وکړه، زما د طرف نه ورته اعلان جنگ دی، اعلان جنگ. نو اول نمبر اولیاء کرام څوک شو په مخ د ځمکه؟ صحابه کرام، د حضور پاک ملګري. هغه ملګري چې نه نارې ته کتلي دي، نه لوږې ته کتلي دي، نه تندې ته کتلي دي، نه شلېدلې جامې ته کتلي دي، نه پلار او مور ته او کلي او قوم او دولت ته کتلي دي، خو چې حضور پاک مبارک فرمایي را پاسه ورمنډوئ. پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، بچې هم پرېږدي، قوم هم پرېږدي، دولت هم پرېږدي، هر څه پرېږدي. دا نه وایي چې صاحب پرېږه ډوډۍ خورم، صاحب د واده شپه مې ده. نه نه، حضرت حنظله رضی الله عنه د واده شپې ته نه ګوري. صاحب دا خو د واده شپه ده که نه، سبا به درځم. نه نه، حضرت سعد رضی الله عنه د واده شپې ته نه ګوري، واده به خپل کار کوي. رسول الله مبارک میدان جنگ کوي، واده سره به څه کوم؟ دې ته بیا نه ګوري، نه واده ته ګوري، نه د واده هغه خوشحالۍ ته ګوري، نه دې ته ګوري چې دا مې بچی دی. حضرت ابوبکر صدیق جنگ کې میدان کې بچی پسې منډه وایي، نه دې ته ګوري چې دا مې ماما دی. حضرت عمر فاروق فرمایي ماما مې د ټولو نه مخکې ده بیا وجنه. نه دې ته ګوري چې دا مې تره دی، نه دې ته ګوري چې دا مې پلار دی. نه، بس دا الله د پیغمبر حکم میدان ته دنګوي. دې ته هم نه ګوري صاحب جامې مې شلېدلې دي، صاحب دا خو زما لویه کارخانه ده په مکه کې، او لوی جایداد دی زما په مکه کې، او بال بچ مې دی، او سخرګنۍ مې ده. دا به څه کوم؟ نه هجرت دی ځای چې ځو، هېڅ ته هم نه ګوري. د دې نه غټ اولیاء په مخ د ځمکه بل څوک شته؟ کوم سړی چې د الله په لار کې د خپل مال نه او د خپل سر نه او د خپلو بچو نه او د خپل مال نه او د خپل کلي نه تېر شي، زما په ذهن کې روده نه غټ ولی الله په مخ د ځمکه بل نشته. د الله د رضا دپاره. او دغه صحابو زندګي وه. کرامات هم چې ښکاره د صحابو نه. زمونږ خلک دلته لږ خطا کېږي، که د عقل نه یو ناشنا غوندې کار وویني، که د هر چا نه ښکاره شي دی وایي بس دا بزبرګ دی. که یو ساحر او جادوګر کوټګر ورته داسې ناشنا غوندې کرتب وکړي که نه، بس دی وایي لکه دا خو لوی زبرګ دی، چاړې په خولې ومنډله. اوس چاړه په خولې منډل د کوم ځای نه زبرګي شوه؟ هلکه دا خو ډېر لوی زبرګ دی. دا ولې زبرګ دی؟ دی خو مونځ نه کوي. نه نه، دا خدای ته رسېدلی د مونځ ته تاجت دی. اوس پیغمبر علیه السلام نه زیات خدای ته رسېدلی بل څوک شته؟ هغه خو تهجد پرې نه ښودل، هغه خو روژه پرې نه ښوده، هغه خو مونځ پرې نه ښوده. شین کمیس پیچولی، پرتوک بینی، سخابین بتیزی، سیګرټ بسکی، خپې بلخپې به ګرځي، سرتور سر به ګرځي،
غاړې ته به 15 ګزه تسبیح چولي او کچکول به په غاړه کې پروت او خیر به غواړي او مونځ به نه کوي، سګرټ او چیلم بس کی. او هلکه دا د خدای ملنګ د خدای ولی دی، ګورې ده ته به غږ نه کوي، د خدای ملنګ دی. کمیس اوچت که پرتوک بینی شین کمیس یې چول دی. مونږ خلک دلته خطا شو. مونځ د یو سړی نه کوي هغه دې ولی شي او فاسق دی. نبی علیه السلام فرمایي هلکه دا پلانکې سړی خو مونځ نه کوي. جی ایک نماز مکہ میں، ایک مدینہ میں، ایک بغداد میں. یہ خو یو په مکه کې کوي، بل په مدینه کې کوي، بل په بغداد شریف کې کوي. او غواړي خیر دومره چې خدای ته رسېدلې په یو قدم دی رسېږي مکې ته، نو دا د خلکو نه سوال او خیر ولې کوي؟ او د ډېرې لوی درجې خاوند سوال خو آرام دی. نبی علیه السلام فرمایي چې کوم انسان د مخلوق خدا نه سوال کوي، سوال د قیامت په ورځ به رده په مخ کې اډوکې ښکاري، غوښه به پیني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه نه ویم. او نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چې کم انسان نور درته دلته په دا لاس کې راکوز کې نور او سپومې درته په دې لاس کې راکوزه کي، خو د ګوتې د بند عمره د شریعت او د سنتو خلاف وي، دا به ساحر کوډګر جادوګري، دا به نیک سړی ني. اوس به زه د ولی او د الله د نیک بنده جانچ پړتال چې کوم د حضور پاک په وینا دی کوم. چې ورته وایي نو ما ته په سر وچشم، چې وایي نه دی نو نه بی. لور به څوک پېژني؟ لور به پېژني چې دا پوهېږي که نه. سره زر به څوک پېژني؟ زرګر به پېژني. ما لکه راوړې زه په سرو زرو څه پوهېږم؟ زه نه پوهېږم. هغې سره یوه رکوټې غوندې کاڼې دي، په هغې یو مږي نو پته لګي چې دا سره زر څنګه دي، او د هغه کاڼې نه پته لګوي چې دا ښه زر دي او که بېکاره زر دي. څو کیرډه دي، کیرډ ورته وایي که څه شی دی. که ما له دې راوړل او زه یې په تور کاڼي مږم نو ما ته څه پته لګي؟ دارنګې زما رونو د اولیاو د بزرګانو کسوټی، هغې کاڼي ته کسوټی وایي، هغه د حضور پاک مبارک وینا ده، د دواړو جهانو مبارک سردار، د الله قرآن چې وایي دا سړی به ولی دی او نیک دی، بېشک به وي. او چې هغه وایي نه دی نو نه به وي. صحابو نه شوي دي. صحابو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې په منبر ناست دی، په دا منبر، او د میاشتو په مزل لښکر لري دشمن سره جنګېږي، او د لښکر مشر کمانډر ان چیف چې و هغه ساریه و، او دې د جمعې تقریر کې حضرت عمر رضی الله عنه دې ځای نه آواز کوي یا ساریه الجبل الجبل، ای ساریه غر نه ځان وساته، دې غر ته وګوره، غر نه ځان وساته. دا آواز یې وکړه او خپل تقریر یې شروع کړه چې کوم صحابه ورته تابعین ناست وو، چا وی عمر صاحب څه ناشنا واقع ورته پېښه شوه، ځکه یې تقریر په دوران کې آواز وکړه. چا وی یاره بوډا دی کمزوری دی، پوه نه شو. هیبت او جلال خو زیات و، چا تپوس هم ونه کړی شو. هغه د ساریه لښکر چې څه موده پس راغې واپس، چا ترې تپوس وکړه هلکه پلانکې جمعه باندې پلانکي ټیم خو څه ناشنا واقعه نه وه پېښه. وی ولې نه څه و؟ وی دشمن سره م جنګ کوو، دشمن مخکې دی مونږ ورپسې یو، دشمن مخکې دی مونږ ورپسې یو. وی دې کې مې یو اواز واورېده یا ساریتو، ای ساریه الجبل الجبل، دې جبل نه ځان وساته، غر ته وګوره، غر ته متوجه شه. وی چې ما دا اواز واورېده، وی ما وی چې والله انه لصوت عمر، قسم په الله چې دا د عمر فاروق اواز دی. وی چې شاته مې غر ته وکتل، په غر راپسې بل لښکر را روانو، که د عمر اواز مې نه اورېدلې مونږ خو مخکې خیال و شاته نو دل کړی به، خو چې مې وکتل نو شاته هغه غر والا ته متوجه شو، نو هغې له مو شکست ورکړ. ناست په مدینه منوره کې دی او د میاشتو په مزل لښکر لرې دی، د مدینې شریفي نه یې وینم او اواز ورښي هلته یې اورېد. دې ته کرامت وایي. کرامت شرافت او عزت ته وایي. د یو نیک انسان نه د الله د نیک بنده نه دا پکې شرط دی. ګورئ د الله د نیک بنده نه چې د عقل نه بار یو کار ښکاره شي نو هغې ته کرامت وایي، او که د پیغمبر نه د عقل نه بار یو کار ښکاره شي نو هغې ته معجزه وایي. خو دا پکې شرط دی چې د الله د نیک بنده د لاس، که د یو کوډګر او جادوګر نه د لاس نه څه داسې ناشنا کار ښکاره شو هغې ته به کرامت نه وی. که د یو ساینسدان د لاس نه یو کار ښکاره شو هغې ته به کرامت نه وی. کرامت او دې څیزونو کې فرق دی. کرامت کې استادي شاګردي نه چلیږي، هغه د الله له طرف نه.
او دا ساینسدانان چې کوم ناشنا شی جوړوي هم ناشنا شی وي، یا دا ساحران کوټګر چې کوم کار کوي لوټه وړقوي پکې اوبه را پیدا شي، چاړه په خوله منډي، شیشې خوري، دا هم ناشنا کار دی. لیکن دې کې استادي شاګردي چلیږي، یو جادوګر نه بل زده کوي، د بل نه بل زده کوي، د بل نه بل زده کوي. داسې ده که نه ده؟ د یو ساینسدان نه دغه د جز جوړولو د بم جوړول چل یو زده کوي او د بل نه بل زده کوي، د بل نه بل زده کوي. د دې اسباب مادي بې مادي، یو بل نه چل زده کړي نو استادي شاګردي پکې چلیږي. د کوټګر شاګرد کوټګر دی، د بل نه چل زده کړی، هغه د بل نه زده کړی دی. او چته هم ده اورېدلي دي چې د سلیمان علیه السلام زوی هم به تخت پاوا ګرځو؟ چته هم اورېدلي دي چې د نبي علیه السلام مبارک د بوتو نه اوبه بېدې نو د هغه د نوسونه حسن حسین یا د هغه د صحابو نه دا چل زده کړی؟ نه. په معجزه کې او په کرامت کې استادي شاګردي نه چلیږي. د هغې داسې اسباب نشته چې یو بل نه سړی زده کړي او استادي شاګردي پکې وچلېږي. د هغې ډایرکټ تعلق د الله سره دی. الله چې وغواړي د نیک انسان نه به یو ناشنا کار ښکاره کړي، چې ونه غواړي نه به ښکاره کوي. او ساحر او کوټګر خو هر وخت چې غواړي هغه خپل کار کوي. هغه سره څه اسباب وي خو موږ یې نینو، موږ پرې نه پوهېږو. او پیغمبر سره هېڅ اسباب نی، د الله ولی سره هېڅ اسباب نی چې الله وغواړي او د پیغمبر د لاسه ناشنا کار ښکاره کړ، دا به معجزه او چې الله وغواړي او د نیک انسان د لاس نه یو ناشنا کار ښکاره کړ، هغې ته به کرامت وي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي، بخاري شریف کې حدیث چې یو ځل حضور پاک مبارک له میلمانه رالل، وی اواز یې وکړه چې ځان سره چا سره د یو کس ډوډۍ وي دویم دې بوځي، که چا سره دوه کس ډوډۍ وي دوه دې بوځي، درې دې بوځي. دا میلمانه کور بوځي. وی ما ځان سره دوه کسان بوتله. زوی یې دی هغه وایي چې بابا مې میلمانه ما ته حواله کړل چې دا کور ته بوځه. هغه زمانه کې دا 70 آیاتونه لانو نازل. او ابوبکر صدیق لاړه نبی علیه السلام سره، وی میلمنو ته مونږ ډوډۍ تیاره کړه، ورته م کېښوده. وی میلمنو وی چې د کور خاوند څه شو؟ وی مونږ ورته وی چې د کور خاوند لا نشته، ډوډۍ خورئ. وی چې مونږ خو دا ډوډۍ نه خورو تر څو چې د کور خاوند نی راغلی. وی مونږ ورته وی ګوره که هغه راغی نو خفه به شي او ډوډۍ وخورئ. بس هغه لاړ نبي علیه السلام خواله او مونږ دله ډوډۍ تیاره کړه وخورئ. وی میلمنو وی چې نه د کور خاوند نی راغلی مونږ یې نه خورو. وی زه خو پوه شوم چې اوس به مې بابا راځي ما ته به غوسه چې تا میلمنو باندې ډوډۍ ولې نه خوړلې، حالانکې میلمنو په خپله نه خوړه. وی دې کې مې د بابا اواز واورېده، وی د کټ لاندې پټ شوم. عبدالرحمن وی د ابوبکر صدیق دی. وی چې پټ شوم چې څنګه کور ته راننوت، د بیبي نه یې تپوس وکړه چې میلمانه څه شو؟ وی هغې ورته وی چې دغه دې ناست دي، ډوډۍ مې پرې خوړلې ده. وی هغه مور مې ورته وی چې ډوډۍ خو ورته مونږ کېښوده، خو هغې خو وی چې مونږ یې نه خورو تر څو چې د کور خاوند نه راغلی. وی ما ته یې وعده وکړه چې فلان کې یې روځه. ما ته غوسه وی زه راووتم یارېدم چې بابا زما غلطي نه وه، مونږ خو میلمنو ته ډوډۍ کېښوده خو چې میلمانې نه خوري نو مونږ څوک وو. وی ابوبکر صدیق ډېر غوسه و چې دا ډوډۍ واقعي میلمه ته چې ډوډۍ کېږي او نه خوري دا بیا به ګرمې او بیا به اور بلېدا، خو څه ګیس خو نه دی هغه زمانه کې ګیزونه میزونه خو نو ګران کار. حضرت ابوبکر صدیق غوسه شو، تا ورته چې ډوډۍ کېښوده ډوډۍ ولې نه خوړه؟ نیکبختیانو. وی ته نه وې مونږ ځکه ونه خوړه. وی خپ زیاړو خورم نه قسم دی که مې وخوړه. ابوبکر صدیق میلمنو وی چې ته نه خورې زمونږ هم دې قسم یې که مونږ وخوړه. خدایه کور کې لانجه جوړه شو. لیکن ګوره نیکانو بندګانو ته که زمونږ د دې زمانې وځې چوکه ورته لاس کې ډوډۍ بدله راوله نه خورئ لا قسمونه خورئ ځای که نه دی نه هسه وایي وی ذاک من الشیطان. وی دا ما چې قسم وخوړو تا دا شیطاني اثر و. هله ښځې راوړه ډوډۍ. توبه ګوتې پکې ګنده کړې، دواړو میلمنو هم ګنده کړې، د میلمنو نیت هم روغ و. هغې وایي چې ډوډۍ خو لږه ده، نه هسې نه مونږ یې وخورو د کوربه رانه اوږې پاتې نه شي، دې به راشي اوږې به پاتې شي. پرې چې کوربه نو په شریکه به وخورو لږه لږ ګزاره به وکړو. عبدالرحمن د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی فرمایي چې ډوډۍ کې م شروع کړه، مونږ هم کېناستو، میلمه هم کېناسته، مور مې هم کېناسته، ډوډۍ خورو خلاصېږي نه. وی چې نوړی د بره نه اخلو لاندې نه اوچتېږي لکه د چینې د اوبو چې نوړی اخلو لاندې نه اوچتېږي. وی مونږ هم پې ټول ماړه شو چې خوا کې ګاونډیانو هغې له هم په کاسو کې ورکړه هغه هم پې ماړه شو. وی بیا نبي ابوبکر صدیق وی چې ای ښځې دا ډوډۍ زیاته نه شوه؟ وی زما د قسم په خدای وي چې یو نوړی اوچته لس زیاتېږي، په سترګو راته ښکاري. وی سار وختي مغه ډوډۍ خوانچه راواغېسته او نبي علیه السلام له مو لېږله. دا برکت د نیکانو د لاس نه چې ښکاره شو کرامت ورته ویلې کېږي. یو دوه صحابه فرمایي د نبي علیه السلام نه مجلس نه روان شو، تیاره ده توره تیاره. وی چې توره تیاره دواړو سره کونټۍ وې، د یو د کونټۍ نه رڼا شروع شو، د کونټۍ لکه د بیټري په شان
خلک وایي لکه کونټای کې بیټري ده. مې دا 1400 کاله مخکې د حضور پاک صحابو ته الله پیدا کړی ده. د یو د کونټای نه رڼا خطا دواړه پکې روان لار روښانه ده چې یو ځای ته ورسېد یو لار جدا کېده د بل جدا کېده نو چې یو په دې ته هغه کونټای کې خو رڼا وه نو د هغه بل کونټای م رڼا شروع کړه. یو صحابي فرمایي صحرا کې روانو لار رانه غلطه شو. چې لار غلطه شوه تلم 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 یو زمری را باندې پیښ شو. زمری خوله وازه کړه او غړمبېده لکه چې اوږې زمری دی انسان ښکار ورته میلو شي. خدای دا څه وشو؟ دا خو په زمري ورپېښ شوم. وی بس اواز مې ورته وکړه چې زمریه تم د الله مخلوق او زم د الله د رسول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ملګری یم. ګورې چې ما ته غږ ونه کړي. بس وی هغه زمري چې دا مې ووی وی سر یې ښکته که او رانږدې شو لکۍ ترنګول لکه سپی چې سینګ مالک ته لکۍ ترنګوي. هېڅ یې به نه غلمبار او نه بل څه. او چې څنګه راغی ما سره خوا کې تاو راتاو شو او وی نیغ روان شو. چې نیغ څه منځې لاړ نو بیا ما ته شا شاته ګورې او راغی. وی زه پوه شوم چې دا زمرۍ خو ما ته لار ښیي. وی زمرۍ رانه مخکې دی زه ورپسې یم. زه ورته یم ما ته لار وښایه. وی رانه مخکې زه ورپسې یم. چې کوم دی دوه لارې راځي زه ودرېږم زمرۍ په یو لار ځي. وی زه ودرېږم چېرې کومه لار به وي. وی زمرۍ راپسې بیا شاته ګورې او راپسې راوګرځېده او بیا رانه روان شو. مې چې همدا ده وی اله زمري پرېښودم چې د هغه صحرا ځنګل نه یې راوویستم او کلي ته یې مخامخ کړم. دې ته اوس کرامت وایي. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د کسرا د علاقې د بادشاه د فتح دپاره ولېږل. دا چې د علاقه فتح کړه او کوتاهي به نه کوې نیغ پې ورځه. چې دې سینګ ورغې کسرا بادشاه هوښیار و هغه کښتۍ ټولې لر کړې وې. خو لوی دریاب دی پل پې نشته او کښتۍ هم چې دې لرې کړې نو خلک پسې به پورې وځي. دی چې سینګ ورغې سره د فوجه هلکه پل خو نشته کښتۍ خو بادشاه خو خپل طرف ته غونډې کړي. اوس به څه کوو؟ دا خو میلمانه دي دوی له به د کښتیو انتظام د کوم ځای نه کېږي. کښتۍ خو ځان سره د مدینې شریفې نه شي راوړی. بلا مزل دی. حضرت سعد ابن ابي وقاص ملګرو ته ویل راځئ دننه مخکې کېږم چې به یې دریاب ورځو. صاحب دا خو ورکوټې دریاب نه دی سمندر دریاب دی. دا غیسه ده. دا څه کوې؟ وی نه د الله د رسول د خلیفه حکم دی. د رسول هم نه د هغه د خلیفه حکم دی چې ورځی پې. وی زه دنه مخکې کېږم کې ډوب کړم مه راځئ او کې ډوب نه کړم ته راځئ راپسې. وی ای دریابه تم د الله او زم د الله د پیغمبر د رسول د خلیفه په حکم زم جهاد له دې دریاب د پاسه ما ته به لار برابرې. او چې څنګه پې اس ور خوشې که فوج ورپسې شو پورې غاړه لاړل او د خپلو اسونو هغه سمان هغه خپې هم په بولمدې نه شوې. دې ته کرامت وایي. کرامت دې ته نه وایي چې ډوډۍ مه خوره. هغه پلانکي ځای کې پیر صاحب دی ولې ډوډۍ نه خوري؟ خدای پاکه ډوډۍ خو نبي علیه السلام خوړلې د هغه نه غټ پیر خو بل څوک نه. ډوډۍ خو صحابه کرامو خوړلې د هغوی د خو لوی خلک بل څوک نه. پلانکي ځای کې د خدای ولی دی لویزبرګ دی لکه څه چل دی پکې چې دونه لویزبرګ دی بربند ناست دی نه ګرمي کېږي او نه یخني کېږي. بشیر خو جامع هم ده خو ګرمي هم کېږي او یخني هم کېږي. نه ګرمي کېږي او نه یخني کېږي جامې نه اغوندي. خدای ته وګورئ چې کوم انسان بربند ناست او عورت یې ښکاري دا ولي کېدی شي؟ ولې زموږ عقل کار نه کوي؟ عورت یې ښکاري که دې ناپویه دی خو لیونی شو که نه پوهېږي او که دې پوه دی او روغ دی او بیا هم عورت نه پټوي نو فاسق فاجر دی شریعت مخالف. پلانکي ځای کې پیر دی ډېر نیک سړی دی د کرامت خاوند دی هلکه ولې او دسمات یې نه کوي. یا خدایه پاکه او دسمات یې نه کول. گرانو مینوالو زمدہ دکان پتہ یاد لرئی صدائدین اسلامی کیسر این سٹی سنٹر حنیف اللہ این قدرت اللہ دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد نس سکندرپورہ چوک پشاور. موبائل نمبر دے 0301 88 91 321. موبائل دین نمبر 0345 91 47 115.
خلکو مخکې خو څوک متیازې نه کوي غټ غټ برید پې پرېښي غټ غټ اوږده اوږده برید چې دا شونډې پې پټي دا زمونږ په وطن کې دي په دې پنجاب کې ډېر زیات دي غټ غټ برید او جناب علي او د خلکو پیري خلک به ورځي ورته به ناست دي دومره اوږده اوږده برید پې پرېښي او جناب مونځ به نه کوي ګیره به خورئ اوس د پیغمبر سنت ته خورئ ګیره خورئ زمونږ خلک مرشد پاک دا زما مرشد پاک دی دا زما پیر دی نه جي نه خدای ته رسېدلی دی او جي دا هغه هلکه مونځ نه کوي نه جي مونځ ته ساجد دی خدای ته ورسېد خبره خلاص دا د جنت سند دا د خدای د رسېدو سرټیفیکټ چا وله ورکړی دا خو به الله رسول ورکوي که نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ټوله شپه مونځ کو ټوله شپه عایشه بیبي فرمایي خپې به یې پړسېدې ورته وایي تا ته خو الله هر څه بخلي دي مخکې وروستو دا دومره تکلیف ولې کوې وایي چې هر څه راته الله وبخل نو د الله شکرګزار بنده دې ولې جوړ نه شم یو بزرگ عبادت کو شیطان ورته آواز وکړ وی بس ته عبادت ته نور جت نشته بس ته خدای ته ورسېده هغه کې سوچ وکړو چې نبی علیه السلام څخه الله فرمایي چې واعبد ربک حتی یأتیک الیقین تر مرګه پورې د الله عبادت کوه واعبد ربک حتی یأتیک الیقین تر مرګه پورې د الله عبادت کوه نو هغه ته خو وایي چې د مرګه پورې کوه او ما ته وایي بس چې ته عبادت دا شیطان دی وی شیطانه پېښم در باندې شیطان او ته څه وایي وی غړولې مې وی خو د علم په زور رانه بچ شوې وی بیا دې را سره چل وکړه وی د علم په زور دنه نیم بچ د الله په فضل دنه بچ شوم اوس ویم چې د علم په زور خو بیا مې قبر کې راځم بیا مې رغړی وی د علم په زور نه د الله په فضل دنه خلاص شوم نو د الله ولی به څوک دي قرآن شریف وایي ها الذین آمنو یو خدا چې ایمان یې برابري عقیده برابري الله یو مني موجود یې مني د ټولو کائناتو خالق مالک او د ټول مخلوق پیدا کوونکې فنا کوونکې مني کم ښکلي صفات چې په قرآن او په احادیثو کې د هغه ښکلي صفتونه د الله مني د خشتو صفتونو مالک دا مني قادر مطلق خالق حی قیوم دا انور او دا سپومې راښکاره کوونکې او فنا کوونکې انسان له ژوند ورکوونکې ختموونکې انسان له مرض راوستونکې جوړوونکې دا څوک دی د الله ذات دا به مني قادر مطلق د کائناتو اختیار نه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت پیغمبري به مني او دا به ایمانی چې په ټولو پیغمبرانو کې اخیري پیغمبر او د ټولو انبیاو سردار او د الله ټول رسولان به مني فرشتې د الله مخلوق ته به مني کتابونه د الله دی هغه به مني د آخرت ورځ به مني څه نه وی آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت تقدیر به مني خیر او شر هر څه به مني دا د الله له طرف نه وي د آخرت ورځ به مني پل صراط به مني د قبر عذاب به مني دا هر څه به مني فرایض به مني چې دا منځونه فرض دي زه به یې کوم روژه فرض ده زه به یې نیسم حج فرض دی زه به یې کوم زکات فرض دی ورکوم به ناروا او ګناهونه به مني چې دا د الله نافرماني ده دې نه به ځان ساتم وکانو یتقون یو عقیده به برابري او دویم وکانو یتقون تقوا به پکې وي دویم صفت ده عقیده درست تر مزېداره ده تقوا پکې نشته پرهیزګاري پکې نشته تقوا پرهیزګاري تقوا درې مرتبې بیضاوي ذکر کړي د کفر او د شرک نه به ځان ساتي دویم د ګناهونو نه به ځان ساتي دا دویمه مرتبه ده او درېیمه مرتبه هر هغه څیز چې دي د الله نه مشغولی الله ته د ده په منځ کې رکاوټ وي د هغې نه به ځان ساتي نو چې عقیده او ایمان برابر شو او تقوا او پرهیزګاري پکې پیدا شوه الله وایي دا د الله ولی دی دا زما ولی دی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون ایمان عقیده برابر او تقوا پکې د پرهیزګاري پکې لمونځ کوي او دس کوي تسبیح لري ذکر او اذکار کوي په خوله درود چلیږي په خوله ذکر چلیږي په خوله غیبت او کنزل نه چلیږي او که په خوله غیبت چلیږي وایه که نه ګناه شو که نه شوه ګناه کبیره شوه په خوله کنزل چلیږي د بل سپکه پې چلیږي مجلس ته ورځي او د بل بد درته وایي خو خپله محتاج لري چې هدایت ورته وشي دی غیبت کې غیبت لوی ګناه ده دی د پردی سپکه وي دا ډېره لوی ګناه ده دی په بل باندې خلق دغه کوي چې د خلکو بې اعتمادي پیدا شي او ټول خلک ماله راځي دا خو ډېره لویه ګناه ده
دې کبر کوي دا خو ډېره لویه ګناه ده. دې د پیسو لالچ خلکو له ورکوي، خلکو نه پیسې اخلي، دا خو ډېره لویه ګناه ده. دا تقوا نه شوه. ذکر و اذکار، الله یادول، درود شریف ویل، د چا غیبت نه کول، علماو سره محدثینو سره او نیکانو سره محبت مینه ساتل او بدانو ته د نیکې لارې ترغیب ورکول، دا د الله ولی دی. لهم البشرا قرآن شریف کې الله فرمایي دی له به زیرې به د قیامت پر ورځ باندې، دی له به جنتونه به د قیامت پر ورځ باندې. دا نیکان اولیاء الله. زمونږ پنجاب کې غټ غټ پرې دا جنت دا واده جوړه کړې، په دې چې څوک نه نوت جنتي دی. مریدان به راشي، هغوی به له ټولو په پټو کې کارونه کوي، ټول ورځ به له خدمت کوي. د مانځه وخت شي هلکه مونځ کو، نه یاره پیرم کامل دی، پیر به مباسي پیرم. نبی علیہ السلام فرمایي اے فاطمه زما لور د الله نه ویرېږه، ګورې زه د الله نه نشم بچ کولی. اے صفیې د پیغمبر ترور الله نه ویرېږه، ګورې اے فاطمه د پیغمبر لور الله نه ویرېږه. نو حضور پاک مبارک پورې داسې وایي ورته وایي دا مونځ نه کوي، دی خیر د روجې دې نه نیسي. ما ته خپل پیر صاحب 15 روجې معاف کړي دي، ما ته خپل پیر صاحب 6 روجې معاف کړي دي. روجې معاف کوونکي څوک شته؟ دا ولې په غلطه مونږ روان یو؟ بس لنډ څیز درته وښیم، کم انسان چې مسلمان دی او کم انسان د شریعت او د سنتو پابند دی او نیک سړی، دا د الله ولی دی. نه د الله ولی بل نشته، د الله دوست شکر. په چا ټاپه خو نه لګېدلې مهر. بیا کرامت هم ښکاره کېږي. شاه عبدالعزیز کشف هم چې کېږي. بیا شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د شاه ولی الله صاحب زوی دی. هغه ډېر لوی محدث دی او ډېر لوی مفسر دی شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه. د هغه په درس کې یو ځل د پنجاب کې زمونږ دا زیارتونه خو ښي دلته کې، خو که په یو زیارت کې څه پروګرام هم کېږي نو هغه د دین خبرې پکې وشي. یو عالم تقریر وکړي او نور خلک یې واوري، د دین خبرې پکې وشي یا پکې نعتخواني وشي. هلته کې خو باقاعده صاحب چراغان دی او ډول دی او سرنا ده او دوکړې دي او باجي دي. په پنجاب کې په دې سند کې دا عرسونه دا ډېر زیات دي. بچه ته موړه وګوري، موړه پته هم نه لګي چې دې کې څوک شته او که پکې نشته. او هغې ته راجمع شي او صاحب درد او دروز جوړو شي او قواله شروع شي او هو ښځې م راځي او سړي م راځي او چیلیب دی او ګډان دی او غرض او غروز دی او میله جوړه شي. نه خدای یادېدل شته او نه د پیغمبر درود شته او نه د دین څه خبرې شته. دا پنجاب کې ډېر زیات دي. بس صرف شین کمیس والا پکار دی. شین کمیس یې اچولی او هغه بل شی سي هغه لاس کې هغه 2 چمټې غوندې اچولی او کړنګا چې کوي او 2-3 پیلې چې هغه خدای زما رسول بل خلک په کوم طرف روان دي. هغه جناب چې دغسې یو عرس په هندوستان کې شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه چې دی نو خو ګورئ لازمه نه ده چې دا عرس کوي نو ګنې هغه د چا په قبر چې کېږي هغه د ښه سړي نه، بعضې د نیکانو خلکو په قبرونو خلک دا ناروا عرسونه کوي. نو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه سره یو طالب ناست و په درس کې ورته وایي چې صاحب دې پلانکي زیارت کې عرس دی، ما له اجازت راکړه چې زه لاړ شم. هغه ورته وایي چې نه عرس ده خو ما ورته وایي چې شرعي او پروګرامي خیر دی، دا عرسونه دا هندوستان دا خو شریعت نه خلاف دی که خو خلک ګډېږي جینکې لکان پکې یو ځای وي او ډول او سرنا او قصې پسې دي، دا خو ما نه اجازت غواړم، شرمېږم. طالب ورته سبا بیا وایي صاحب ما له اجازه 15 منټو تماشه خو کوم زه دې خلک منې کوم او ته ما ته وایې زه ولې اجازت ماله راکړه. بله بیا هغه طالب ورته یاره صاحب یو 15 منټه اجازت راکړه لږ لاړ شم. شاه عبدالعزیز صاحب رحمه الله ورته وایي داسې کار وکړه چې زه اجازت در کوم خو د ما یو سوال جواب هم یو خط یې ولې ولیکه اول یې ورکوي ښه چې هغه زیارت ته لاړ شي چې کوم بزرګ ولي عرس دی نو د هغه قبر سره خوا کې یو اونه ده، اونه کې به یو سړی ناست وي، دا زما خط به وله ورکړي. طالب لاس کې خط واخلي چې تماشه به م وکړم او دا خط به م رسو. چې لاړ هغه اونې له ورغې ورېږه د استاد دا کار به مخکې وکړم چې ورغې په هغه اونه کې یو سړی ناست دی، ده وله هغه خط ورکړ. وایي دا خط ما له شاه عبدالعزیز صاحب را کړی دی. چې خط څنګه هغه وکته هغه ورته وایي ودرېږه طالبه صبر وکړه جواب ولې یوسه. هغه قلم را واخېسته و د هغې خط په شا باندې کرښې مرخې راخکې طالب ته وایي شابه دا یو څه جواب زما را طرف نه. او ډېر وخندل هغه قبر هغه اونه کې چې کوم سړی ناست. طالب وایي چې زه را دغه شوم حیران شوم چې دا زما د استاد کوم خط لیکلي و په دې نه پوهېدم څه کرښې مرخې وي.
داسې حرفونه نو لکه مونږ چې څنګه لیکو. او هغه سړی چې د ونې په اثر کې ناست و هغه چې زه لکه هم کرښې مرخې د پې نه پوهېدم. نو سوچ چې پرېوتم چې دا څه ورته څو لیکل هغه څو لیکل دا سړي وخندل ولې او دا په ونه کې دې څنګه ناست دی. وایي عرس په ځای پاتې شو تماشا د خط په تماشا شم دا سړي په تماشا شم واپس راغی. چې راغی شاه عبدالعزیز صاحب ته چې خط څنګه ورکوي ده ډېر زیات وخندل. ما ورته وایي چې صاحب په دې مې پرېږه تا هم وخندل هغه هم وخندل تا ورته څه لیکلي و هغه راته وسو دا سړی څوک و دا خط ته څه یاره وایي ته نه صبرېدې وایي ما چې ده راشي ما یو خط به یوسې نو دا د دې قبر چې کوم ولی الله دی بزرګ دی دا د روح و چې دا په ونه کې ناست و. د مړي روح کله د انسان په شکل شي الله ولا بل شکل ورکي. لکه نبی علیه السلام مبارک چې کله بیت المقدس ته لاړ 1,43,000 پیغمبرانو ته مونځ وکړ دا ټول پیغمبران 1,43,000 الله ولا شکلونه ورکړل او په بیت المقدس کې ورپسې امامت وکړ. بیا چې کله اسمان ته لاړ نو په لومبي اسمان کې آدم علیه السلام سره ملاقات وشو. ګوره دلته بیت المقدس کې مو آدم علیه السلام هلته مو شو. په دویم اسمان کې عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام او په دریم اسمان کې یوسف علیه السلام او په څلورم اسمان کې بیا چې دی نو ادریس علیه السلام دی او په پنځم اسمان کې هارون علیه السلام دی او په شپږم کې موسی علیه السلام دی او په اووم کې ابراهیم علیه السلام. هلته بیا دوی ټول موجود په اسمانونو. نو دا د دوی روحونه الله ولا خشته ښکلی شکل ورکړي. دارنګې دی مړي ده الله یو خشته ښکلی شکل ورکړي. نو دا دا ولی د زمانې و چې دا د چا عرس دی دا بزرګ انسان دی نیک انسان دی اخ ورته نه و چې عرس کوه که نه. دغه عرسونه دا د انډیا والا خراب عرسونه دا د هغه روح نو دا ما ورته خط لیکلی و چې ته دومره لوی بزرګ او ډېر لوی ولي نو ستا په قبر چې د عرس کېږي دا ولې نه بندوې ته څنګه د خدای لوی ولي چې دا عرس نشي بندول. نو چې ما ورته خط ولیکه نو هغه راته په جواب کې ولیکل چې دا زما کار نه دا ستاسو کار دی چې د عرسونه بند کړي. زه خو د دې دنیا نه تل یم بلې دنیا ته. دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر د مړو کار نه دی دا جمدو کار دی دا به تاسو بندوي. او عجیبه دا ده چې یو طالب نشي منې کولی او په ما دومره ډېر خلک منې کوي. یو طالب دنه راغی هغه دې منې نه کړی شو. دا خندا په دې پورې ده. یو نیک انسانو دا کشف کله دې بزرګانو ته کېږي د دې هغه مرتبه راته ښیي. نو یو سوداګر و هغه سره یو وینځه وه ډېره خوبصورته وینځه وه او هغه چېرته په تجارت په سفر شو. نو پخوا خو به قافلې تېره میاشتو میاشتو سفر یې به نو دا سوداګر چې ته نو ده وی چېره دا وینځه خو ځان سره زه نشم بوتلی په سفر دی نه څه فتنه جوړه نه شي. نو په دې علاقه کې یو ډېر نیک انسان و هغه ته یې وی چې دا وینځه ته ځان سره امانت په پردی وینځه زه خو امانت نه خیر ده مجبوره که نو هغه ورته وایي ښځه زمونږ د کور د هغه خوا کوټه کې د خدمت کوي دې خوا یې نه راځي زه به خوا نه راځم. چېرته وایي دا نیک انسان یو ځل کور ته ننوتی دی او په دې وینځه نظر لګېدلی څه ګناه ترې نه ده شوې خو غلط نظر باندې کتل هم لویه ګناه ده. فوراً ستومانه شوې چې الله دا مانه څو شو دا خو ګوره مانه غلطي وشوه پردی وینځه ده او په سپک نظر او په غلط د بدو په نظر زما کتل دا څه وشو. نو دې ویلال خپل پیر صاحب له نو چې صاحب دغسې مانه یو غلطي وشو او یو وینځه وه خشته وه ما سره چې امانت یې ښودی او ما په بد نظر ورته وکتل. هغه د توبه به توبه خو مې ایستله وایي ښه داسې نه کېږي پلانکي ځای کې د ما یو پیر دی هغه له به ځي مقصد دا و چې دی لږ وکړېږي چې بیا نه کوي ابدله معافي د الله نه غواړي نو الله به دې معاف کوي. صاحب راته ښایه وایي ښه پلانکي یې نوم دی او پلانکي محله کې اوسېږي پلانکي کلي کې ورشي دی لا چې لاړ هغه محلې دا سړي تپوس وکړو نو هغوی ورته ویل چې مولانا صاحب ته چې کوم سړی غواړئ نو هغه سړی دلته نشته. وی نه دی نوم دی او دی د پلار نوم دی د قبیلې وی دا شته دا سړی خو ته چې غواړی نشته. وی څه مطلب وی دا خو شرابي دی چې ته چا پسې ګرځې په دې نوم بل نشته یو شرابي شته او د شرابخانې په بازار کې اوسېږي. دی واپس راغی خپل پیر صاحب له وی صاحب هغه چې تا ته کوم سړی خو نو هغه خو څوک نیک سړی بزرګ نه دی هغه خو یو شرابي سړی دی کبابي او د شرابخانې په بازار کې اوسېږي. وی همدله ورشه دقه راته یاد دی چې ده روان شم شرابخانې په هغه بازار و خلک هم ورته نیغې ګوري سپټکۍ مې هم په سر دي غشته جامې سنت مې مچولي چې دا سړی دلته څه کوي. وی خیر ورلم تپوس مې وکړو چې دې کور کې اوسېږي کور ته ورننوتم وایي چې ورته یو هلک ناست دی مې چې پلانکي سړی وي زما نوم دی او ورسره یو زنانه هم ناسته ده او یو خشته ښکلی هلک هم ورسره ناست دی او یو
سوراخي ورسره پرته ده، هغې کې ورسره شراب هم پراته دي. خدای پاکه وایي زه په خپل پیر بدګمانه شوم، یاره دلی زه رالېږلم، ده سره خو شراب پراته دي، جینۍ ورسره خوا کې خوا ناسته ده، هلک ورسره خشته ناست دی، او د شرابخانې بازار کې داسې مصیبت سر شوم. د امیر راشه بلا مزل دې کړي، دا خپل حاجت ورته ووایه سره بیا به ګورو. نه چې صاحب دغسې ما نه نه وایي ما دې زړه کې وي چې اړه خپل حاجت ته معتدلی ده نه زه دعا غواړم، دې ما نه دعا وغواړي. بس زه ځم خپل پیر صاحب له هغه ته به ووایم چې زه خو ستا باندې بدګمانه شوم چې ته داسې خلکو نه لاسنیوی کوې. وی هغه هلک ما ته وایي چې څه کوې؟ وی ما ورته وایي چېره داسې کار ده چې زه راغلی وم مساجد مې خو بس راته نه ویم، ما خو دا ګمان و چې زه خپل پلانکي را لېږلی م. وی ما ته وایي چې ووایه ما ته خپل حاجت، الله به ستا حاجت پوره کړي. وی ما ورته وایي چې زما حاجت به څنګه الله پوره کړي؟ وی ما ته وایي چې نه څه چل دی؟ وی چې دا وی چې دا خو پی دی په دا سوراخۍ، زه یې جام کې راواړو او شراب نه دا ښځه وی چې دا خو زما خپل کور والا ده، خو پردی ښځه خو نه، دا هلک دا مې زوی دی که وی لږ یو پوټې زما اطمینان پیدا شو. وی ما ورته وایي چې دومره نیک سړی چې زه تا پسې پلانکي را لېږلي ما، زه شرابخانې په دې بازار کې ولې اوسېږي؟ وی ما ته یې وایي چې خله شرابخانې بازار کې نه اوسېږم او بار اوسېږم نو بیا به را سره تاجران وینځي ږدي نو زه به ورته په غلطو نظر وګورم. دا کشف دا نیکانو اولیاو خو دا چاته کېږي؟ دا هم هغه چاته کېږي چې د شریعت او سنتو ګورې پابند. ما مخکې درته وایي چې کرامت هغې ته نه وایي چې یو ناشنا کار د چا نه صادر شو، هغې ته وایي چې یو نیک انسان مسلمان نه یو ناشنا کار ښکاره شو، د شریعت پابند سړي نه ښکاره شو. او که د شریعت پابند نی او د هغه نه دې د انور او سپومیم په دې لاس کې راکوشي نو زما وینا نه ده، د حضور پاک مبارک وینا ده چې دا به جادوګري کوډګر دی. رومبې به مونږ ګورو چې دا سړی په شریعت برابر دی که نه دی، په سنتو پابند دی که نه دی، مسلمان دی که نه دی، عقیده برابري د سنتو پابندي، شریعت پر پابندي. دې ته مه ګوره چې دنه څه ناشنا کار وشو کو نه شو، ناشنا کار به یا کېږي یا به نه کېږي. بس دا ولی الله دی، خپل لمونځ کوي، خپل روجې نیسي، خپل ذکر اذکار کوي، غیبت نه کوي، چا پسې بد نه وي، چا ته د بد رسولو کوشش نه کوي، دا د الله ولی الله دی. که دا عالم دی او که دا نیک سړی دی او که دا مبلغ دی او که دا مجاهد دی او که دا هر څوک دی، دا پکې نشته. نو د مارونو یو اولیاو د تو خو چې چاته اولیاو مونږ خلک دوکه کېږو، ډېر زر دوکه شو. خو چې چا هم داسې د جادو څه ناشنا کار ولیده ګیره به یې خرېږي، غټ غټ برېت به یې پرېښي او صاحب دنیا به ولې د پلار او د نیکه نیک سړی تېر شو، پلار او نیکه نیک سړی ځینې په خپله نیکې. ما یو سړي ما ته خبره کوله، یو ډېر زیات مریدان یو سړی دی هغه له ځي، وایي هغه ته په خانقاه کې چې هغه کوم ځای کې هغه مریدان را جمع کېږي 2 ټي وي ګان پراته دي. وی پیر صاحب ته رنګین ټي وي پروت دی او هغه نور ته را بل پروت دی. یا خدای پاکه دا پیر صاحب ټي وي ورته پروت دی، په ټي وي کې جنکو تصویرونه راځي، د سړو پکې راځي، دیم ټي وي ګوري، هغې ګوري، دنه هم خلک ناستې ویې کوي، دنه هم خلک دعاګانې غواړي. ولې پلار یې نیک سړی دی، پلار خو یې ښه سړی و، نیک سړی و که نه، لال خبر خلاصه شو. نوح علیه السلام پیغمبر، اوس پلار یې ګمراه دی. نو هغه په دریاب کې غرق شو. نوح علیه السلام الله ته سوال کوي یا الله ان ابني من اهلي، زما تا خو ما ته چې ستا اهل به بچ کوم، زما زوی خو زما بچی دی که نه، خو دې غرق کوي، انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، ستا بچی نه دی، دا خو بدعمله دی. نو قرآن وایي خو زه نه د لوط علیه السلام بیبي ده، قرآن کې الله ورته فرمایي چې ته ځه ستا او ستا ټول بال بچ به الله د عذاب نه بچ کړي، ښځه به نه بچ کېږي. ولې دا د بدعملو قوم ملګرې ده. او سړو کې هم دا ولایت راځي، په ښځو کې هم ګورې راځي. بیبي مریم ښځه وه، بیبي وه، څومره نیکه بیبي وه. حضرت زکریا علیه السلام چې به ورغی، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، چې کله به ورغی یو ځل نه، کلما عربی کې طالبان چې کله به ورغی نو هغې سره به روزي پرته وه. مفسرین لیکي د ژمي کې د اوړي میوه، په اوړي کې د ژمي میوه. انا لک هذا یا مریم، انا لک هذا مریم، دا د کومې راځي؟ او ته څه وایي؟ قالت هو من عند الله، دا د الله طرف نه راځي. ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، الله چې چا له وغواړي بې حسابه روزي ورکوي. زنانو کې هم نیکان شته، په نارینو کې هم شته. نو بس چې کوم سړی په شریعت برابر او نیکي کوي او نیک عمل کوي او د ګناه نه ځان ساتي، دا د الله ولی دی.
دا اولیاء الله نیکان دي. او که کم سړی ځان ډیر خلکو ته ښکاره کوي چې زه د الله ولیم، خو د عقیده کې فرقي او یا په عمل کې فرقي، د شریعت مطابق نه، د سنتو مطابق عمل یې نه، دا به ولی د خدای نه. څه څیزونه به یې زده کړي، جادو مادو، په هغې به خلک دوکه کوي. بیا به موږ څه کوو؟ دا خو دوه خبرې شوې چې ولی څوک دی او د ولی مرتبه څه ده. مرتبه مې هم درته وښوده چې ډېر لوی عزت دی د خدای په نزد. موږ به څه کوو؟ موږ به د دې خلکو احترام او عزت کوو، قدر به کوو، دشمني به ورسره نه ساتو. ولې؟ من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب. چا چې زما دوست سره او زما ولی سره دشمني وکړه، الله فرمایي، د الله رسول فرمایي ده ته زما د طرف نه اعلان جنګ دی. د الله جنګ ته څوک ټینګېدی شي؟ دعا وکړئ چې الله زموږ نه راضي شي. موږ ټول الله خپل اولیاء او دوستان جوړ کړي او الله دې زموږ نه راضي شي. یا الله هغه عمل زموږ نه واړي چې ته پرې خوشحالېږي. خدای دا هغه عمل نه وساتي چې ته پرې خفه کېږي. خدای د آفاتو بلیاتو مصیبتونو تکلیفونو موږ محفوظ و مامون وساتي. الله دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، د دواړو جهانو د شر نه موږ حفاظت سره وساتو. موږ به انشاءالله د اتوار په ورځ باندې لکه مخکې غوندې بیا دوره حدیث شروع کوو. اتوار په ورځ تقریبا داسې 8:30 بجې عیدګاه کې که کوم ملګري فارغ یې دعا کې شرکت دپاره نو تشریف راوړئ. او دا حدیثو دوره ده، دا ما مخکې هم دا ویلي تاسو ته. سږ کال خو یو پوټې مې لږ طبیعت بعضې لږ خفه غوندې دی چې ما وی طالب الله د رضا لپاره د دې کلي باندې د الله د رحمت د نزول په خاطر زه به دا خدمت کوم چې د حدیثو درس وکړم الله لپاره، او تاسو به د طالبانو خدمت کوئ. بعضې جوماتونو کې طالبانو متعلق له شکایت راځي او ښه خبره نه ده. دې باندې ځان پوه کړئ. طالبان د الله د دین طالبان دي، د حدیثو له راغلي، د خپل پیغمبر احادیث زده کوي. نو دې سره بغض مه ساتئ، حسد مه ساتئ، نیت ورته مه بدوئ. نیت هم بد که د طالب نه د خدای په نزد د الله دوست بل څوک نشته چې دې بچي پرېږدي، د ښځه پرېږدي، د کور وطن پرېږدي او د احادیثو زده کړې د دې راځي په جومات کې ډېره کېږي. نو چې دا بعضې کسان نیت بدوي د خدای د قهر او غضب نه ویرېږئ او داسې مه کوئ. او که بیا تاسو داسې کول آینده لپاره، بیا به زه دوره بنده کړم. زه به ځم بل کلي ته چې د بل ځای به بیا زه په درس کوم، ما ته ډېرو مدرسو والا تنخواګانې هم غټې راکوي او زه نه ځم الله لپاره دا کار کوم. باید خدای پاکه ما خو د الله د رضا لپاره د شروع کړې وه، خو چې ستا دا بندګانې نه پرېږدي زما څه کار دی؟ بیا پکې زه ملامته دی. نو انشاءالله اتوار په ورځ باندې زمونږ شروع ده. تاسو ټول یریږئ مخه څوک خدای زه حیران په دې شم که نه. دی نو بړې وایي امریکا ده، نو حکومت خراب دی، نو حکومت په حمله نه کوي، نو امریکا ده. نو که زه چې ور ورسېدم که نه ارمان دی، او دلته کې بیا کور بیا به ما پې په دان لمنې راړو، کور نه شو ټینګېدی، جومات کې مړه نه شو، بم خلاص دماکه. نو خو مقرره به دي که نه، نو کم دی ورته خلاصېدی چې مقرره نه. نو دا ټولې خبرې غلطي. ځان کې بیداري پیدا کړئ، ځان کې جراعت او بزدلي مې پیدا کړئ، یره مې پیدا کړئ. هلته امریکا مه خوشحاله وی چې مسلمان دونه مې یارولی دی چې د دلته م لقېږم. عمر فاروق مدینه شریفه کې هېرېده، نو کافر په خپلو بلډینګونو کې هېرېدل. نن هغه شی به مونږ بوش هلته معمولي ولقي، دلته مونږ په کورونو نه وځو، جومات ته مانځل هم بیا نه ځو. بهر کیف طالب هغه وایي زما دشمن دی، ته زما هم دشمن دی. داسې مه کوئ. دعا وکړئ چې الله زموږ دوره په خیر وعافیت شروع کړي او په خیر الله اختتام ته ورسوي، او زموږ د دې کلي دپاره الله تعالی د رحمتونو او د برکتونو ذریعه وګرځولی کړي. خدای زموږ د دین او زموږ د ایمان او زموږ د مدرسې او زموږ د جوماتونو او زموږ د عقیدې او زموږ د عام مسلمانانو حفاظت نصیب کړي. زموږ د محبوب اکبر میاں صاحب کور وفات شوی، دعا هغې ته مو کړي چې الله مغفرت نصیب کړي. ټول مردګان دی الله وبخښي. دا دعا کوي چې الله آخر وخت کې زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.